په تربیت کې مونږه دا شدت د سختی او دا وهل لازم ملزوم ګڼو. حالانکه په تربیت کې د سختۍ والا اسپیکټ سره اسلام په پریورټي کې ساتلې نه دی. په پریورټي کې ساتلې نه دی. لقمان حکیم صاحب د خپل بچی سره چې کومه مکالمه کړې ده قرآن هغه ډېره ښایسته هایلایټ کړې ده. بلکې هغه مکالمه د الله دومره خوښه شوې ده چې په قرآن کې ورته ځای ورکړی دی. او لقمان حکیم صاحب چې خپل بچی سره کله مکالمه کوي د هغې په عقیدې باندې هم کار کوي، لا تشرک بالله، او د هغې په عمل باندې هم کار کوي چې بچی مونځ کوه، اقیم الصلاة. خو ورسره دا چې کم کاونسلینګ کوي، دا کم تربیت کوي، نو د دې لپاره هغه نرم انداز استعمالوي. یا بنیا لا تشرک بالله، اے زما بچونیا. په دې یا بنیا کې لذت پروت دی، اپنایت پروت دی. په انګلیش کې دا او مای بیلوډ سن، اے زما بچونیا. تربیت چې کې نو په دې کې به اپنایت وي، په دې کې به احساس وي. که په شدت سره او په ترش تندي سره ته تربیت کې، نو هغه مخکې د یرې نه خو به تا ته هغه پوزیټیو اکشن شو کیږي، خو ستا په غیر موجودګۍ کې به هغه قتل هم کوي، ستا په غیر موجودګۍ کې به هغه ډاکم کوي، ستا په غیر موجودګۍ کې به هغه نشم هم کوي. دا نرمي. او بیا په تربیت کې یو موقع محل پیژندل، وهو یعظه، چې کله نصیحت کولو لقمان حکیم خپل بچی ته وهو یعظه کې مفسرین فرمایي چې د وخت خیال ساتل، موقع محل بم پیژنې. دا نه چې بچی په کوڅه کې په غلط کارو کتلو او ته په هلته کې را باندې کې د هغې سیلف ریسپیکټ متاثره کې، د هغې عزت نفس مجروح کې. نه، د عزت دپاره یو موقع محل وي. مطلب کثرت نصیحت هم اسلامی مزاج نه دی. هر ټیم نصیحت. نو تاسو ګورئ مونږ اکثر د ځوانانو اورو مړه به تا بس د دې نه بغیر بله خبره نشته دی. چې ته کله هغه ځان ته ذهني تیار کړي نو هغې د نصیحتو پای کې به اثر وي، افیکټفل به وي. او ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه کار دا و چې کله به ځوان کل ته نصیحت کولو هغه به د لاس نه راونیولو، دا شانتې یعنی هغه ځان ته به مکمل هغه د هغې اټینشن به یې واغستلو. اپنایت احساس هم دی او په دې کې د هغې د خپل ځان سره موجودګي چې منټلی اپسنټ نه وي، منټلی زما سره حاضر شي، ذهني زما سره حاضر شي. نو چې زه بیا څه خبره کوم په هغې به لګي. زمونږ پلاران، زمونږ مشران، زمونږ رونه، زمونږ میاندې په تربیت کې هم کنځلې کوي، تربیت کې هم تحقیر کوي. نو ځکه تربیت په دې معاشره کې کیږي نه. په دې پښتون ټولنه کې تربیت ځکه د فقدان ښکار دیم چې دلته کې تربیت د اسلامي اصولو مطابق کیږي نه. تربیت کې مونږ خپل غصه وباسو، په تربیت کې مونږ چې کوم زمونږ انر ریډیکالیزم دی هغه ښکاره کوو. نو دا نرمي او په تربیت کې نرمي دا سنت نبوي دی. زه خو د پیغمبر د سنتو د خپلولو ډېرې دعوې کوم، لیکن چې په تربیت کې د نرمۍ او د حکمت والا سنت زه شاته ګزاروم، دا زه ډېر غټ غفلت کوم. نرمي د سنت نبوي ده. او په نرمۍ کې پیشقدمی، نرمی په ترجیحاتو کې ساتل دا سنت نبوي ده. دا په تربیت کې، دا په هر آسپیکټ کې. ٹھیک ده جی، صحیح.